بل کتاب تألیف او تصنیف په اسلام کې څومره اصل او څومره اهمیت لري. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اذا مات الانسان انقطع عنه عمله. کله چې انسان مړ سي له دنه د اعمال قطع سول الا من ثلاثه، الا من صدقه جاریه او علم ينتفع به. دا حدیث امام مسلم رحمه الله هم روایت کړی، صحاحو کې، ابو داود و نور کتابونو کې مسته. هغه علم چې الله پاک سړی مړ کړي تر ورځ د قیامت پورې دته صدقه جاریه ده، هغه علم چې فایده پې اخیستل کیږي، نو هغه علما وی یا تدریس ته یا تألیف ته. په دغه دویم جز باندې لږ خبر کوم. علما وی د اسلام د دین دا یو خصوصیت ته چې الله عز وجل دوی ته تألیف و تصنیف نصیب کړی. دنیا کې چې څومره انبیا تیر سوي دا د دوی خصوصیت نه و چې تألیف و تصنیف دې کړی وای. دا د رسول علیه السلام د امت خصوصیت ده. علامه قسطلاني مواهب کې لیکلی دي، وی د الله د دین یو خصوصیت دا ده چې تألیف و تصنیف الله ورکړی. دا د اسلام د دین خصوصیت ده. علامه عبدالباقی زرخانی چې په مواهب شرح کړي دی مفصل تفصیل کړی چې دا د الله عز وجل د طرف نه یو خصوصیت امت مسلمه ته ده، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته ده چې الله پاک د تصنیف و تألیف د دوی خصوصیت ګرځولی. دا یوه خبر. بله خبر دا ده چې دا تألیف او تصنیف دا فرض کفایي ده. د مونږ په اسلامي نړۍ کې د امام شافعي صاحب د مذهب یو عالم تیر سوی، اصل کې ډیر لوی علمیت الله دته په اصول فقه کې ورکړی. د یو کتاب جوړ کړی المنثور فی القواعد. ډیر کتابونه دی لري، بیخي ښه موضوعاتو باندې کتابونه لري. غټ کتاب په اصول فقه کې بحر المحیط د 4 جلدونو کې د اصول فقه کې. دغه کتاب المنثور فی القواعد، دغه کتاب کې دی لیکي وي تصنیف او تألیف په امت مسلمه باندې دا فرض کفایي ده. که هیچا تألیف و تصنیف ونه که د ټولو غاړه باندې ده، که بعضې وکه د نورو غاړه خلاصه ده. زه چې څومره فکر کوم انشاءالله دما د علم موافق، زه فکر نه کوم چې په افغاني جامعه کې د چا د یتیم دپاره مستقل کتاب جوړ کړی وي، انشاءالله نه به وي. علماو دما په فکر باندې خو ماته تر اوسه نه ده معلومه چې چا د یتیم د پالنې په اړه مستقل کتاب جوړ کړی وي. د دنیا په سطح هم چې زه څومره فکر کوم یو نوو کې یو متقدمینو کې نشته. صحیح ده د چا زوی مړ سو، هغې دپاره به د پلار د صبر دپاره به لفتة الکبد په نامه کتابونه جوړ وي، خو د یتیم پالنې دپاره جناب فضیلت الشیخ مولی صاحب صبغت الله وسیل حفظه الله دغه فرض کفایي چې په امت مسلمه باندې و خصوصا افغانانو غاړه خلاصه کړله، هغه چې په امت فرض کفایي و، لکه علما وایي چې تألیف او تصنیف فرض کفایي ده. اوس هغه حدیث چې ما ویلي چې صدقه جاریه علم د هغه علم چې فایده پې اخیستل کیږي. امام سیوطي صاحب یو کتاب په دغه حدیث جوړ کړی، التأدیب فی التعریف فی آداب التألیف. دغه حدیث باندې جوړ کړی. هلته وایي چې درس و تدریس ډیر ثواب لري او که کتاب جوړول ډیر ثواب لري. د ده رایه دا ده وي تألیف ډیر ثواب لري. هلته اقوال نقل کړي. یو قول یې د جمع الجوامع د امام سبکي رحمه الله نه نقل کړی. داسې خبرې کړي کوم عالم چې څومره لوی عالم وي، که هغه د پوهنتون استاذ وي، که هغه شیخ الحدیث وي، که هغه مدرس وي، که هغه پوهاند وي، تر څو چې دی تألیف ونه کړي د ده دا نفع ناقصه ده. ځکه یو سړی چې منتفع به علم پرېږدي نو هغه په تألیف باندې کیږي چې تألیف کتاب جوړ کړي. نن که هغه متقدمین علماو دا کتابونه نه وای جوړ کړي،
زموږ علم خو نو تاسې ته معلوم ده چې څومره علم مو ده نو علم به ختم وو نو دغه یو لوی خدمت چې علم ينتفع به صدقې جاریه ده دا علم ده. علامه ابن جوزی رحمه الله صید الخاطر په نامه یو کتاب جوړ کړی. هلته لیکي وی که د سړي شاګردان لږ وي ښه ده او که شاګردان یې ډېر وي ښه ده. علامه امام علی قاری صاحب یو کتاب جوړ کړی هلته د دې حدیث نه استدلال کوي انی اکاثر بکم الامم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زه په دې خوشحالیږم چې امتیان مې ډېر وي. علی قاری صاحب وی چې اوس د چا شاګردان ډېر وي او ښه طریقه باندې تربیت کې دا تر ټولو نه ښه ده. انی اکاثر بکم الامم. نو اوس د درس شاګردان ډېر وي او که د تألیف. ابن جوزی رحمه الله صید الخاطر کې وی د هغه شاګردان چې مشافهتاً درس ورته کوي دا محدود کسان وي. د کتاب شاګردان لا تعد ولا تحصا وي. تر ورځ د قیامته د دې شاګردان وي. داسې شاګردان د دې کتاب را پیدا کیږي چې ژوندي هم نه دي لا تر ورځ د قیامته به د دې شاګردان را پیدا کیږي. نو کم علم ښه ده چې شاګردان یې ډېره فایده ترې واخلي او که لږ. نو هغه یوه غوښتنه چونکې دا مجلس چې دایر ده دا د وزارت معارف مربوط مجلس ده. علما ورونو سعادت صاحب ښه خبره وکړه باید موږ د نظام تأسیس دپاره کار وکړو د نظام د جوړولو دپاره کار وکړو نظام ته داسې قوانین جوړ کړو چې وروستی نسلونه مو استفاده ترنه وکړي. دا یو استدلال وګرځي یوه نادره ورته ښکاره سي لکه موږ ته چې د پخوانیو خبرې نادرې ښکارېږي. دا ډېره مهمه ده. د کتاب د تألیف و د تصنیف میدان ته راودانګو داسې موضوعاتو باندې کتابونه جوړ کړو چې په هغې موضوعاتو باندې کتابونه نشته ده. ډېرې مسائل د موږ په دې دین کې لا ینحل پاتې دي. اوس علما د موږ حنفي وایي د ښځې د ماهواره مرض په اړه باندې تر اوسه ټوله حنفي فقه کې داسې جامع کتاب نشته چې ټولې مسایل یې مکملې څېړلې وي. نو علما ورونو چې په داسې شیانو باندې لګیا کیږو چې هغه خپل منځ کې د یو د بل سبب د اهانت ګرځېږي نو که موږ د تألیف و د تصنیف میدان ته لاړ شو دریم سړي ته به کتاب پرېږدو د ما تحقیق به مو ګوري د بل استاذ د عالم تحقیق به مو ګوري. نو منصف و عالم چې دواړه کتابه وګوري پوهېږي. ځکه نن الحمدلله دنیا کې هر سړی هوښیار ده نو د کتاب نه به استدلال وکړي. دا چې موږ خپل منځ کې لګیا یا په پوهنتونونو کې یا همداسې نور چې تألیف او تصنیف وکړو یو به مو دا وي خصوصیت د امت مسلمه به مو برخصوي. فرض کفایي به مو الله ادا کړي. بیا علما وایي د فرض کفایي ثواب ډېر ده که د فرض عین وي. علما وایي او څه علما وایي د فرض کفایي ثواب ډېر ده ځکه خپله غاړه م خلاصوي د بل غاړه م خلاصوي. کله چې جهاد فرض کفایي خپله دې م خلاصه کړه د بل دې م خلاصه کړه نو د تألیف میدان ته م چې راودانګي خپله غاړه م سړی خلاصوي د بل غاړه م خلاصوي. نو تألیف او تصنیف دا یو لوی په امت مسلمه باندې بوج ده د الله طرف نه یو حکم ده د الله طرف نه. نو باید ځکه د حدیث نه معلومیږي علم ينتفع به صدقه جاریه ده. نو الله دې وکړي لکه څنګه چې جناب فضیلت الشیخ مولوی صاحب صبغت الله وسیل صاحب دا امانت ادا کړ الله پاک دې د خدمت قبول وګرځوي مننه ترې نه کوو. الله پاک دې د ته نورم توفیق ورکړي نور علماو ته هم الله توفیق ورکړي چې داسې موضوعاتو باندې کتابونه جوړ کړي چې وي نه الله مکړه چې مستدرک رانسي داسې موضوع باندې. او رښتیا نن دا بې مبالغې درته وایم چې دا ما ته په خپله باندې یوه جالبه موضوع ده. په دې اړه باندې کتاب نه ده جوړ سوی استدراک هم نسته ده چې بیا بې فایدې سي. نو الله پاک دې ده سره ښه وکړي. څو لنډې خبرې مې چې وکړې که سهوه سوی یم د الله عز وجل نه بیا د تاسې نه بښنه غواړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.